او د دې چې مونږ یو پارټ راواخلو نو هغې ته بیا مونږ څه وایو ګولایي ورته وایو هغې ته څه وایو ګولایي curve mean circulation or ګولایي د curve مطلب دی سرکل یعنی ګولایي یا دایره اوس دایره تاسو ته پته ده چې د دایرو څو پلینې دي د دایرې څو پلینې دي سرکل په څو پلینو کې موجود دی یو ورټیکل یو هوریزونټل یو هوریزونټل پلین دی یو ورټیکل پلین کې موجود دی یعنی دایره په دې شیپ کې او په دې شیپ کې مونږ سره اویلیبل ده یو ورټیکل پلین دی او یو هوریزونټل دی نو چې څنګه دایره یا کرو په دوو پلینو کې دی نو دغه شانتي کرو ګولایي چې کومه ده دا په دوو پلینو کې ده یو کرو وي هوریزونټل کرو یعنی هوریزونټل ګولایي او یو دی ورټیکل کرو یعنی ورټیکل ګولایي کرو ما تاسو ته وی چې دا دایره ته وی او دایره مون سره په دوو پلینو کې اویلیبل ده یو هوریزونټل پلین یو ورټیکل پلین خدا کر د روډ په جبه کې سطح ویل کیږي د روډ یا د سروې په جبه کې کرو یا ګولایي سطح ویل کیږي چې کله د روډ د سنټر لاین کې د روډ سنټر لاین ډایرکشن یا انګل بدل شي هوریزونټل پلین کې چې کله د سنټر لاین ډایرکشن اړخ سمت بدل شي یا دا کوم هوریزونټل انګل چې دی دا بدل شي نو دې ته هوریزونټل کرو ویل کېږي لکه مثال کې طور پر دلته یو هوریزونټل انګل را روان دی د 0 په ډیګري باندې او دې خوا دې تاو شو د 90 په ډیګري یا د 45 په ډیګري یا د 145 په ډیګري په سبا باندې تاو شو نو تاسو خیال وکړئ د ډایرکشن د سنټر لاین ډایرکشن اړخ بدل شو او هوریزونټل انګل هم بدل شو نو هوریزونټل کرو یا هوریزونټل ګولایي چې کله د سنټر لاین ډایرکشن بدل شي چینج اف ډایرکشن اف سنټر لاین یا change the direction of center line change the direction of center line or change the angle of center line د یو انګل چې کوم د یو سنټر لاین چې کوم انګل بدلیږي دغه ته څه ویل کېږي دغه ته هوریزونټل کرو وایي ورټیکل کرو څه ته وایي چینج اف ګریډینټ اف سنټر لاین چې د یو سنټر لاین ګریډ بدل شي ګریډ یعنی ډلوان ښکتهوالی بروالی بدل شي ډلواني سطح بدل شي دغه ته ویل کېږي ورټیکل کرو ورټیکل کرو کې سنټر لاین اړخ یا سمت نه بدلیږي د صرف ښکتهوالی بروالی پکې راشي مثال کې طور پر دا سنټر لاین دی دې ځای ته راغی خو د دې ځای په ځای دی راغی لږ بره او بیا لږ ښکته نو اوس اړخ نه دی بدل شوی سمت نه دی بدل شوی هماغه سمت کې نیغ په نیغه لکه مثال کې طور پر دا ساوت ټو نارت دی نو هماغه ساوت نه نارت ته راغی خو لږ په ګریډ کې ښکتهوالي بروالي کې چینج راغی دلته مثال کې طور پر دا ویسټ دی او دا ایست دی دې ویسټ ټو ایست اوس لانړو دې ویسټ ټو ایست او ایست ټو بیا نارت ایست باندې راغی نه نارت طرف ته لاړو نه ایست طرف ته لاړو دا هوریزونټل کرو دی صحیح نو دا د هوریزونټل کرو یا د ورټیکل کرو دا د ګولایي دوه قسمونه دي اوس کرو ما تاسو ته وی چې کله د سنټر لاین یا د یو روډ سنټر لاین کې یا د هر پروجیکټ سنټر لاین کې چینج راشي ډایرکشن یې بدل شي هوریزونټل دغه ته هوریزونټل کرو وي او چې کوم ګریډینټ کې ښکتهوالی بروالی په سنټر لاین کې راشي دغه ته ورټیکل کرو ویل کېږي د دې نه پس کله چې کرو
ولې په روډ کې جوړ شي ګولایي دې روډ کې ولې راشي دا موږ سیده په سیده دا روډ ولې د ګولایي پکې ولې راشي د دې ریزن څه دی ها کرو هاریزنټل کرو ورټیکل کرو خبره ورته ما وکړه چې دا د کرو دوه قسم دي یو ته وایي هاریزنټل کرو یو ته وایي ورټیکل کرو هاریزنټل کرو هغه ته وایي چې کم ځمکه باندې پرته او سنټر لاین بالکل ډایرکشن یې چینج شي انګل چینج شي هاریزنټل انګل چینج شي او ورټیکل انګل ما تاسو ته وایي چې دې کې ډایرکشن نه چینج کیږي دې کې صرف کتواله برواله راشي په سنټر لاین کې اوس کرو ولې پرې روډ کې یا یو پروجیکټ کې ولې کرو راشي د هر پروجیکټ چې دا 100% کوشش کیږي چې دا بالکل مونږ سټریټ بوزو چې دا سنټر لاین یا دا روډ چې دی د یو سپیس نه بل زیاده لکه مثال کے طور پر دا A پوائنٹ دی او دا بل ټارګټ پوائنٹ چې دی دا B دی کوشش کیږي چې دا د A نه B ته بالکل سټریټ راشي خو یا داسې مجبوریان راشي چې هغه د فائدې یا داسې مجبوریان راشي چې هغه د نقصاني دوه قسمه فیکټرز په سنټر لاین ته یا په روډ کې راشي چې د هغې په وجه په سنټر لاین کې بینډ راشي کرب پکې راشي موړ پکې راشي مثال کے طور پر A پوائنٹ چې دی دا مثال کے طور پر بغداد ده یا دا مقام چوک دی او دا B پوائنٹ چې دی نو دا بغداد ده اوس د دې بغداد او د دې مقام ترمنځ دا روډ ډېر انتهایی کم دی خو سیده په سیده کم دی مثال کے طور پر خو دلته پکې په مینس کې دې ځای کې چاونۍ جوړه شوې ده یا پکې د چا پبلک پراپرټي ده خپل شخصي ځای دی هغې حکومت له نه ورکول غواړي یا پکې په دې ځای کې غټ سیند چېرته تېر شوی دی په دې شیپ چېرته راغلی یا داسې راغلی معمولي ځای باندې تېر شوی دی یا پکې بل د ریزن دی لکه دا کم ریزن چې مې وي دا خو د نقصان ریزنز دا خو یو مجبوري وه د چا پبلک ځای یا چا خپله شخصي مقبره وه یا اثار قدیمه وه یا سکولو پرسنل چا جوړ کړی سکولو حکومت جوړ کړی خو دا و چې د حکومت ځای نه د چا ځای هغه ډپارټمنټ والا اغستی او سکول یې جوړ کړی او د هغې نه پس اوس سکول پې ولاړ دی یا چاونۍ وه د چاونۍ والا خپل ځای دی او کمیونیکیشن دا کم روډ چې کم منسټر سره دی هغې ته وایي منسټري آف کمیونیکیشن کمیونیکیشن منسټر دا ځای نه ورکو دا د یا ډیفنس منسټر سره یا کم ایجوکیشنل منسټري چې کومه ده دې سره یا بلې منسټر سره یا یو نواب دی د هغه شخصي ځای دی یا د چا د کلي مقبره ده او د سرکاري ځای نه دی اوس روډ په دې ځای کې خو یا خو به روډ والا مینت کوي دغه به کوي چې روډ سټریټ بوزي که روډ سټریټ نه ځي خلک دا ځای نه ورکوي نو بیا به څه کوي مجبوراً به دې روډ کې یا دې طرف ته څه ګولایي راولي یا به دې طرف ته د سنټر لاین کې څه ګولایي راولي یو طرف ته به لکه د مقام نه خو بغداد ته روډ ځي خو لږ چکر به پکې راځي سنټر لاین به نیغ نی په دې کې به څه ګولایي راځي نو یو کرو خو جوړیږي د مجبورۍ په وجه او یو کرو چې دی دا د فایدو په وجه هم جوړیږي مثال کے طور پر د مقام نه بغداد ته سیده په سیده روډ بوزي ځای ورته خالی دی خو دې ځای کې چېرته یو کلی پروت دی نظر بستان بابا اوس مثال کے طور پر دی دا روډ کې لږه ګولایي راولي په دې شیپ باندې نو د بغداد ته خو دا روډ راغی خو د دې روډ نه چې دا دې طرف ته کم شړه ځای پروت دی دې ته هم پیدا ورسېده او دې طرف ته چې دا کم کلی دی د ته هم پیدا ورسېده اوس که ډایرکټ دا روډ بوتلی ټوله پیدا به شاړې ته میلاو شوي او خلکو به دې شاړې ته زور کو دا کلی به بیکاره شوی نو دلته دواړو ځایونو ته دوی باندې هم دا روډ راغی په دې نو دا دلته چې ټوله شړه شوه نو دې ته هم پیدا میلاو شوه او دې بل کلي ته هم پیدا میلاو شوه نو بعض اوقات د فایدې په بنیاد باندې هم یو روډ چې دی هغه کې بینډ راشي کرب پکې راشي یا موړ پکې راشي یا مثال کے طور پر دلته دې ځای کې چېرته سیند په دې شیپ باندې راغلی په داسې شیپ باندې چې هغه سټریټ سنټر لاین راځي
نو پاغي کې به دا غسین صحیح سره راځي نو بیا به دی پول جوړي پاغي د پر بخا مخه پول جوړي نو په پول باندې بیا ټیم هم ډیر لګي او د دې نه چې علاوه د پیسې په ډیر لګي نو د دې پځې دی په کې سوږي لګ ګولای پکې راولي اوس دا ګولای پکې ولې راولي فکر دې سنټرل لاین چې مونږ سیده کوو د دې ځای نه دې ځای پورې د دې ځای نه دې ځای پورې او بیا د دې ځای نه دې ځای پورې په دې شی په سنټرل لاین نه بوزو دې کې دا د ګولای مونږ ولې راولي په دې شی په ولې راولو فکر دې بس چې دلته روډ به کو دلته هم دې ځای پورې سنټرل لاین سیده کړو بورډ ډېر ګډوډ شو تاسو په خیر په دې شپ بم د دې ځنه هم دې ځای پورې سنټرل لاین سیده کړو بیا د دې ځنه دې ځای پورې بیا د دې ځنه دې ځای پورې دې ځنه دې ځای پورې دا دومره جاخې ولیکو چې دلته پکې ګولای راولو دلته پکې ګولای راولو او دلته پکې ګولای راولو ولې د ګولایانو ضرورت څه دی او دا ګولای صرف پروت کې نه دا په نیر کې مرাজি او دا ګولای چې دی دا په ریلوي کې مرাজি او دا ګولای نور هم ډېر پروجیکټس کې راځي لکه ډرین کې زیاتره نه راځي خو بیا پاږي کې مونږ کوشش کوو چې ګولای پکې راولو سیوریج کې د ګولای دومره سویلیو نشته هغه دغه شانتي ډایرکټ په ډایرکټ کېږي صحیح شو اوس دا ګولای مونږ ولې راولو دا د دې لپاره راولو که فرض ک نیر کې دی نو نیر کې چې دا ګولای راولو د دې د اوبو کوم فلو چې دا هغه نه ډیسټرب کیږي لکه مثال کې طور پر مونږ ډایرکټ د یو نیر دی او په دې ځای راتاو کو نو اوبه بر رواني دې ځای پر چرای دلته چراتاویږي دا اوبه چې دې ځای ته مخ کې لاړې شي د دیوال سره بجنګيږي د دیوال سره چې کله دا اوبه جنګي دي نو شاته به دا کوي نو دې ځای کې به یو ډب غونته کې جوړ شي اوبه به دې طرف ته ډېرې په مزه وړي د اوبو فلو کې رکاوټ راغی بل خبره دا ده دلته چې کدا نیر پوخ نی کچا نیری نو دلته چې دا اوبه راځي دا به ایروژن شروع کی د ازمکه به خوري کټاو به شروع شي نو د ازمکه چې دلته راغورځيږي نو دلته به یو ټکر شي جوړ شي نو دا ځان له مسله ده بیا به روزانه خلک راځي دا ټکرې به من نه یو کنه بل سکار به د حکومت ني د دې په وجه دي دا د کله ګولای راولي نو چې دا ګولای پکې راشي او به سموث رواني اوار رواني نو هغه کم سویل ایروژن چې د غم پکې ختم شي یا د اوبو غډب چې جوړیږي غم پکې ختم شي د دې نه علاوه پر ریلوي کې د ریلوي مثال خود څه دی چې هغه خو سم یو ګوتې چې په لند ځای کې هغه راتاوي دی نشي لکه که اوس موږ په داسې ځای کې ریلوي راتاو نو بالکل اوړي هغه خو راوړي نه دا غیر لپاره خو ضرورت ده دا دی چې دی به لکه په وګړه راتاوي په دې شپ په راتاوي نو د ریلوي مسله خو دغه ځای کې ختم شو چې دی راتاوي دی نشي په دومره لنډه اوس ګاډي نه ګاډي خو پرځه کې راتاويږي لکه د وبو خبره خو ما تاسو وکړه چې د سویل ایروژن دی پکې او ډب دی پکې اوس پروت کې ولې دا شی مونږ جوړو پروت کې ځکه جوړو چې ګاډي راتاويږي ټیک د ګاډي په دې ځای کې بالکل د ستاو شي په دې ځای کې بم په دې کوم ورته کرب یا ګولای نه جوړ کړیوم په کې ګاډي ځان لارو باسي خو کفرس کدا یو هایوی دا یا خخله روډ دی او ډایرکټ دغه شانت تاو شوی لکه په دې شی باندې دلته تاو بیا هم داسې تاو په دې شی په دې کې ګولای نشته نو چې دې ځای کې ګاډي مثال کې طور پر په 80 سپیډ کې روان دي چې دې ځای ته راځي ګاډي او بالکل سپیډ 4-5 تر رسي سپیډ به کمای ځکه که په های سپیډ کې ډیر اتاویږي نو دی باوړي نو کدلته اوس دا ګاډي سپیډ एकदम کم کی دلته چې ورپسې کم ګاډي دي نو یا خو به اکسیډنټ کیږي او که اکسیډنټ نه کیږي نو دلته بار وختي ټریفیک جام وي ټریفیک به جام ځکه چې روډ خواغم روډ دی روډ خو سکولاو شوی نه دی دلته एकदम ګاډي راځي په 70-80 کې او एकदम سپیډ راشي 4-5 ته نو ګاډي به دې ځنه په مزه مزه وځي نو چې په مزه کیږي نو یو خبره چې ټریفیک جام شي نو د اکسیډنټ خطر پکې سیوا شي او بل دا دی چې اني ټایم بدل ته ټریفیک جام ير وخت دلته رش شي او د ګاډ دا وړېدو خطر وبګې ډېرې چې الټه شي کولیپسینګ به پکې ډېر کی د دې په وجه سره
مونږ پکې ګولایي جوړه کړو نو د ګاډي په سپیډ باندې سر پرې نوزي. که موټروي ته تاسو خیال وکړئ جی ټي روډ ته په پاکستان کې دې ته خیال وکړئ جی ټي روډ باندې سپیډ کم دی، په موټروي باندې مسلسل 110 120 سپیډ دی او په جی ټي روډ باندې 70 80 زیات نه زیات 90 پورې سپیډ دی. ولې په موټروي سپیډ ډیر دی او په جی ټي روډ کم دی؟ یو خو جی ټي روډ باندې ګیر چاپیره کورونه دي، یو فیکټر خو دغه دی. بل چې دی په دې کې موړونه چې دي لنډ دي، چې کوم ځای کې لږ موړ راغلی نو ډایرکټ 40 50 یا 60 ته سپیډ راغورځېدلی. موټروی کې د دې نه سیوا موړونه دي جی ټي روډ نه، خو موږ ته اندازه نه کېږي ځکه چې د هغې ریډیس سیوا دي. چې کله د دایرې ریډیس سیوای نو دایره غټي، نو کله چې د کرب ریډیس سیوای نو کرب غټي، نو ګاډي او په سپیډ ډیر والی شي. او چې کله ریډیس کمی، ریډیس رداس ته ویل کېږي، چې کله د یو دایرې رداس کمی نو دایره به وړي نو ګاډي او په سپیډ نشي والی. او دایره څه د ماته ستوي چې کرب ته دایره یا ګولایي ویل کېږي. نو روډ کې کرب ولې جوړیږي دا خبره مې درته وکړه او د سس په وجه جوړیږي او مونږ ته پیدا سده دا ټول خبره ما تاسو ته وکړې. اوس راځو هاریزنټل کرب طرف ته ډومبه او بیا به ورټیکل کرب کو. نن هاریزنټل کرب کو داغي قسمونه کو چې څو قسمه کرب دي، بیا به داغي نه پس ورټیکل کرب طرف ته ځو. horizontal H curve, type of horizontal curve या उक्ति गोलाई के अक़साम. types of horizontal curve या उक्ति गोलाई के अक़साम. The tool नड़ुंबे चले simple horizontal curve दे. दे तो सर्कुलर कर्व घूम वेलेगी. सर्कुलर कर्व या सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व दा यो सीधे ब्यादि कंपाउंड या ट्रांजिशन कर्व. कंपाउंड एंड ट्रांजिशन कर्व कतासो ख्याल करें तास तब सर्वे 2 के राजली लिम्निस्केट और पेरेबला के कानून बताए कदा शान सो लिम्निस्केट और पेरेबला राजली द लिम्निस्केट और द पेरेबला चली द कंपाउंड या द ट्रांजिशन कर्व मिसालू नहीं या पके राजली स्पाइरल नदा टूल चली द कंपाउंड या द ट्रांजिशन कर्व मिसालू नहीं दा तबे हम सदा कंपाउंड या ट्रांजिशन कर्व से तबे बल दे रिवर्स या सर्पेंटाइन कर्व. रिवर्स कर्व सतवेले की या सर्पेंटाइन कर्व सतवेले की. सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व आगे तो वही चिकम तमंग पपुख्तो के मोड़ वाले. मोड़ मतलब दा दे कि यो सेंटर लाइन रवान दे और सिर्फ यो तरफ तक दे ताउश लका पदी शेप बांधे. सिंपल हॉरिजॉन्टल कर्व दत पदी सेंटर लाइन तरफ यो पेरा चेंज राशि इंगल यो पेरा चेंज. कंपाउंड कर्व या ट्रांजिशन कर्व सतवेले की. द कंपाउंड या ट्रांजिशन कर्व चले दा दो सर्कुलर या सिंपल कर्व्स ना जोड़ी. तो सम दो सर्कुलर या द सिंपल कर्व्स ना हॉरिजॉन्टल कर्व्स ना जोड़ी की कंपाउंड कर्व दा अक्सर पदी शेप बांधी मुंतले की. ताम खैर असी यू टर्न ते जोड़ तकरीबन 15 शान के शेप्स की दा सर लगा शान ते रन डाइवर के some compound curve या transition curve चले दे दो simple curves ना जुड़ी.
د دې نه پس کم ریورس کرو یا دا کمپاوند کرو کې ترانزیشن یا لیمنسکیټ او پیرابولا دا سپیرل چې دي دا ټول په دې کې دوه هاریزنټل سمپل هاریزنټل کروز دي خو په یو شیپ باندې یو خاص شیپ ورکړي دغه په وجه ورته لیمنسکیټ یا پیرابولا یا سپیرل دغه نومونه ولا ورکړي لکه مثال کې تور پر زبر سپیرل وي سپیرل وي دوغاس کې سپیرل چې دی د دې لفظ ټکی چې کوم دی دا د انګلیش ټکی دی دا مونږ د لینډ چې کوم مونږ سره دا یو سپیرل دی دوغاس کې نو دو شاخه اکثر تاسو روډ کې وګورئ دو شاخه نو دې کې دوه کر سمپل جوړیږي کنه دا شی لکه دلته روډ روان دی سیده یو روډ بیا په دوه حصو کې دلته یو سمپل کر شو دی خو یو سمپل کر نو دو شاخه ورته ځکه ویلې دی چې د وای په شیپ دی د دوغاس په شیپ باندې دی خو جوړ شوی د سنه دی د دوه ساده کرفز نه جوړ شوی دومره پکې سشتنه اوس کته یو راو باسي او کته دوه راو باسي په یو ځای باندې دا یو خبره ده د سمپل په قانون باندې دا د دې نه پس ریورس کرو یا سرپنټاین کرو څه ته ویل کیږي اکثر تاسو په دې روډونو کې روان یې لکه هغه مونږ چې وایو د ملکان ګیرونه یا د ګونیر طرف ته ځو خلک وي په ګیرونه دي نو دا مثالونه چې دغه د ریورس کرو یا د سرپنټاین کرو ورک مثال دی دا روډ یونیفارملی دا زیګزاګ شیپ دی په دې شیپ باندې د مار په شیپ کې لار بشي بیا به دې خوا لار شي بیا به دې خوا لار شي عام زمون په دې روډونو کې دا تاسو لیدې شي صرف دا نه بس په ګیرونو کې د بلال د باندې مخ کې شي په دغه ځای کې په لږ ځای کې دا روډ دسي سم لکه مار په شان تاو شوی را تاو شوی دا بلال مسجد او د شوګر مل ترمنځ تاسو وګورئ دا روډ دسي تللی نو دا ریورس یا سرپنټاین کرو دی یو بل څه ورته پکې زیات کوم سوپر الیویشن دا بعض نمونه چې دا موږ انسټیټیوټ کې ډیټیل سره نشو کولای ځکه چې د دې لپاره کوم هغه سیټینګ دی هغه دلته دومره لکان یا دومره ستاسو ذهن نه دی دا چې تاسو فیلډ ته وځئ ستاسو دا مازغه لږ کلاو شي دې سره نو بیا خبرې داسې چې هغه ستاسو مزغو ته راوځي دلته د لږ صرف معمولی ټچ در کوم که دا کرو زه ګورئ د دې د هر یو سرویر ځان له طریقې شل قسمه کتابونه دي په مارکیټ کې اویلیبل او په هر کتاب کې هر یو رائټر ځان له طریقې یوز کړي دي هر یو رائټر وی چې زه د بل نه د خوښ شم د خلکو نو هر رائټر ځان له طریقې ورکړي اوس ما چې کوم کتاب وکړو مثال کے طور پر ما شل والا کتاب وکړل ما ته پکې چې کومه اسانه طریقه ښکاري زه به هلکانو ته هغه دا کوم چې ځکه چې په لنډه پوه شي چې زما مازغه نه کړي نو د هر یو سړي ځان له خپله یو طریقې دا خپله طریقه د خپل سرویر خپله نه جوړه کړي هغه هم چېرته کتاب کتلی ټیچري کتاب کتلی هغه ته یې ورښودلی اوس چې د چا کومه ټیچر طریقه ورته ورښوده که هغه اسانه ده او که ګرانه ده هغه ته اسانه ښکاري ما څومره کتابونه کتلي ما ته زه چې وګورم ما ته خپلې طریقې اسانه ښکاري ځکه چې دا ما کړې ډېره ده یا چیرس طریقه ده خو دا ما ته پکې اسانه ښکاري نو د هر یو کس ځان له طریقې په نیټ باندې وګورئ دغه باندې وګورئ دومره دنیا طریقې ملاویږي چې اریان بشي ورته نو سمپل هاریزنټل کرو یا سرکولر کرو یا کمپاوند کرو په دې کې یو ټکی راځي بل دا هاریزنټل کرو چې دي سوپر الیویشن ورته ویل کېږي څه شی ورته ویل کېږي سوپر الیویشن یو سمارټ او یو وړوکی شان ته ټچ ته لږه د هغې ته کوم چې دا سوپر الیویشن ویل کېږي څه ته دا کم سے کم ځان سره سوپر الیویشن اکثر تاسو په دې روډونو کې ځای کا سمپل هاریزنټل کرو وي هغې کې کم کوز موندلی کېږي خو دا سرپنټاین کرو یا ریورس کرو او په دې کمپاوند کرو کې دا د دې دپاره قانون دی ضروري دی تاسو اکثر په دې کرو کې روان یې د سړک دا یو غاړه اوچتی او دا یو غاړه پې ښکتی که چېرته م خیال کړی ګولایي چې کوم ځای کې سړک کې راشي دا یو غاړه پې ښکتی او دا یو غاړه پې برې د دې قانون دا دی چې دایره کې چې کله یو څیز په دایره کې راشي نو په دې باندې دوه فورسز اپلای کېږي یو ته وایي سنټریفیوټل فورس او یو ته وایي سنټریفیوګل فورس او دې سره په ده باندې ګریویټیشنل فورس هم اپلای کېږي ګریویټیشنل فورس یې لاندې راکاږي ځمکې طرف ته
سنټریفیوګل او سنټریفیوټل چې دی یو د دایرې دننه طرف ته راکاږي یو بهر طرف ته. درې فورسز په یو ټایم باندې په یو سیز اپلای کیږي. هغه کې څه وشي چې دا سیز د دایرې نه بهر طرف ته تلل شروع کی. کم زمونږ دا سیز چې دی لکه مثال کې طور پر موږ یو رسۍ راواخلو یا داسې تاو او زمونږ د لاس په هغه زور باندې تاویږي. خو که یو بلورۍ راواخلو تاسو یې داسې وغورځوئ په دایره کې چې هر ځای کې دلته خالي ځای میلاو شي دی به ترې بار زور کوي. دی به د دایره کې دننه نه تاویږي، دی به ترې بار ته ځي. نو دغه شانتي هر یو ابجکټ چې دی په ده باندې سنټریفیوګل او سنټریفیوټل فورس اپلای کېږي په دایره کې. نو دغه شان کې یو ګاډی روان دی په هغه باندې اپلای کېږي. دایره ده په دایره کې په ګاډي باندې دا فورس اپلای کېږي، دی بار طرف ته زور کوي، د دایرې نه بار طرف ته زور کوي. په دې کې د سنټریفیوګل کې یو دی چې دی ولا بار طرف ته دیکه ورکوي او په دغه ټایم کې د ګریویټیشنل فورس نه هغه سیوا شي نو دا ګاډی بار ته تلی شي. چانسز یې 100% دي چې دی به بار ته لاړ شي. نو که دی بار ته ځي نو دی اوړي او دا شی زیاتره په هیلي ایریاز کې. نو هیلي ایریاز کې خو دا روډ چې جوړېږي دا اکثر د دې غر په څنډه څنډه جوړېږي، د ګاډي د غړېدو خطره ډېرې. نو دې څه چلو کي چې د روډ کم دا بارنی ایج دا بارنی ایج دا برابره کی او دا لاندنی ایج د دایرې چې دی دا ښکته کی. دغه ځای کې چې دا کم الیویشن راغی، دا کم آرل راغی، دا یو آرل ډېر شو او دا یو آرل کم شو، دغه ته سوپر الیویشن ویل کی. نو دا طریقه دا سره یاد ساتئ تاسو چې نن په روډ کې درته یو موړ راشي وګورئ ورته موړ کې به یو طرف بری او یو به ښکته. زمونږ په دې عام روډونو کې خو دا ټول کارونه د ټیکهدار دي په توپ باندې دا کوي. خو چې کله یو سټینډرډ روډ جوړېږي او هغې کې د سپیډ خیال ساتلی کېږي دا 110 او 120 او 70 او 80 نو دغه ټایم کې چې دی بیا د سوپر الیویشن ډېر زیات خیال ساتلی کېږي ځکه چې په دې کې ګاډي د اوړېدو خطره ډېرې. او که د ګاډي د اوړېدو خطره پکې ډېره نه اکثر چې پکې کم کس ټریولرز دي هغې پکې الټی بیا ورشي دي. لکه که تاسو خیال کړی او پخواني روډونو کې نه دومره قانون زو نه دومره قانونونه او نه ګاډي دومره خو پخوا به ګاډي کې چې خلک تلل الټی به ډېرې ورتلې. اوس خو څه ګاډي چې دي لکشري شو، ګاډي ارامدی شو، کمفارټیبل کارز دي او روډونو کې قوانین رالل، روډونو کې قانونونه ډېر رالل. د دې په وجه چې دی نو د الټو هغه سطح یا هغه ګاډي کې چې به خلک تلل سر به پرې ګرځېدو یا دغه شیونه ډېر کم شو. د دې دوه ریزن یو خو ګاډي هم ښه شو بل چې دی دا د روډونه ښه شو او روډونو کې قانون راغی. لکه مخکې که به تاسو روډ کې تلئ تاسو چېرته درته کیمبرلاین نو فیل کړی پخواني روډونو کې وګرځئ پخواني روډ به بالکل داسې تخته روډ به لکه دا یو جدا خبره چې په هغه ټایم کې په روډ باندې میټیریل ښه استعمالېدل نو دی به ډېر ټایمه پورې ټینګ به ټینګ و. که دا اوسني میټیریل کې او دا شیپ اکه زوړ کې نو 10 ورځې هم روډ نه ټینګېږي ځکه چې اوس روډ ته تاسو وګورئ د اوسني روډ شیپ دا دی پخواني روډ شیپ دا بالکل سټریټ و. اوس چې روډ په فرنټ سیټ کې ناست تا ته بالکل فیل کېږي چې د روډ کې یو سنټر لاین شانتې جوړ شوی یو طرف ته ښکته بل طرف ته ښکته لیفټ به لیفټ ته رایټ به رایټ ته. نو د دې لپاره چې په روډ باندې اوبه نه ټینګېږي چې په روډ اوبه نه ټینګېږي د زندګي ډېرېږي. او د دې نه علاوه بعضې کسان لکه داسې کتابي خبره نه ده دا هسې یو جنرال خبره ده دې نه علاوه بعضې کسان وایي چې دا د سوپر الیویشن یو قسم دی یا سوپر الیویشن سره مطابقت ساتي دی چې په دې ګاډو کې چې دا کم کمپارټ راغی کم دا آرام راغی دا د دې سایډ سلوپ په مدد سره راغی په دې کې ډېر آرام راغی. ځکه که تاسو اوس په زړو ګاډو کې کښېنئ نو هغه دومره نه پیل کېږي. یو خدای چې یو سړی چېرته سفر یې نه کړی نو هغه خو دا خو جدا خبره ده. خو پخوا که به خلک کم داسې تلل نو میجارټي خلکو باندې به سترګې تورې کېدې په ګاډو کې. نو د دغې وجه مین دا وه چې نه سوپر الیویشن چې په پخوانو روډونو کې وګورئ اوس خو شته نه خو که ویې ګورئ نو داسې پکې نو. او بل دا هغه ګولایانې هم پکې ډېرې اوږدې کړې نو خلکو ته دومره نه فیل کېږي چې پخوا به یو روډ کې مثال کې طور پر غر کې تللی دلته به ګولایي راتاو شوی و اوس هماغه ګولایي وګوره په دې ځای به یې داسې راتاو کړی. د دې په وجه چې روډ ګاډی سپیډ نه کموي او ګاډی پکې زر تېرېږي چې ګاډی زر تېرېږي بیا د
ټریولر دومره دغه ني هغه ته دومره څه نه فیل کېږي خو چې دا ګاډی په مزه شي دته بیا لاندې ځای هم ښکاري دی یېرېږي هم بیا چې دا ګاډی اوس دغه ځای کې ورغی نو اوس څه وي نو چې په شغ لاړ شي دته پته نه لګي نو simple curve horizontal curve compound curve reverse curve په دې ټولو کې super elevation استعمالېږي خو بیسک necessary د compound او د reverse curve لپاره دی reverse curve کې چې کوم بیرونی غاړه د سړک هغه اپر سایډ هغه اوچته او چې کوم اندرونی هغه لوري مثال کے طور پر دا یو reverse curve دی په دې شي اوس دې د دې ځای نه روان دی نو دا سایډ چې دی دا به اوچتي او چې کوم دلته دا سایډ دا به ښکته اوس چې داسې لاړم دا سایډ به اوچتي او دا به ښکته بیا په دې شیپ کې راغی نو دایره دا سایډ به اوچتي او دا به ښکته د دې لپاره بیا خپل سیټینګ شته ان شاء الله دا به چرته زده کوي په زندګۍ کې که سروې فیلډ ته لاړم خو چې مې چې ور سرویران شه دا نه چې بس لومبنۍ ورځ نه به تاسو ته وایي چې سوپر ایلیویشن وکړئ یا دغه وکړئ دا ښه د ګاګړ سروې کوي دا قسمونه ځان سره یاد ساتئ لږه 3-4 قسمه کرف دي او چې بیا ټولو کې سیوا قسمونه دي نو هغه به د ټرانزیشن یا کمپاوند کرف کې دي نن به راځو سمپل هاریزنټل کرف یا سرکولر کرف ته د دې کم په سړک باندې چې مونږ ته ښکاري مونږ ته صرف دا کیسه ښکاري خو دا چې جوړېږي د ده لپاره څه د سیټینګ ضرورت وي دې ته مین سیز د ریډیس ضرورت دا د دایرې یو کیسه ده یو آرک دی دی خامخا په یو ریډیس باندې تابع نو مثال کے طور پر دا د کرف ریډیس دا ریډیس شو د دې نه پس مثال کے طور پر دا روډ روان دی په دې شیپ باندې او دې کې دا دایره راغله په دې شیپ شو دا مثال کے طور پر په دې شیپ باندې دا روډ دې تلو دې طرف ته کدی سیده سنټر لاین باندې روان و دې طرف ته تلو خو دې راتاو شو څه مجبوري پکې راغله دې نه پس به دې لاړ شي دې خوا بیا ودرې کوم نه مخکې خپل ځای ته به دې رسي خو دې په دې چکر کې رسي نو دا سنټر لاین مونږ فرضي کړو مثال کے طور پر دې خوا راغی او دا سنټر لاین دې خوا راغی په دې پوینټ باندې دې ټچ شو بس کم هغه سنټر لاین چې مونږ سیده کوو هغه دلته راځي صحیح شو او د دې نه پس دې ته چې مونږ وګورو دې کرف ته دې په دوه پارټ کې تقسیمېږي یو پارټ کې دې فل آوټ روان دی بیا دې راین شوی دی څه ځای پورې دې بار ته زور کوي دا دایره او بیا په دننه باندې د یو پارټ نه پس دننه طرف ته شروع شي نو دا باندې کرف په دوه حصو کې تقسیم شوی دی صحیح ده دلته چې مونږ وګورو دلته څه انګل مونږ سره جوړېږي دلته هم جوړېږي د دې نه علاوه دلته هم جوړېږي او دلته هم جوړېږي دا د کرف هغه اختتامي پوینټ دی دا ابتدایي پوینټ دی دې دواړو ترمنځ هم که مونږ وګورو یو لاین ډرا کېږي ځکه چې هر ځای کې دوه پوینټونه د هغې ترمنځ یو لاین ډرا کېږي دا تقریبا د کرف هغه فل پارټس مونږ سره راغله دا هغه ځای دی چې ته کوم مونږ چې په پښتو کې وایو دا د پلانکي سیز جرړه ده د دې کرف جرړه دا ده ځکه چې دا دلته نه ریډیس شروع شوی که مثال کے طور پر مونږ دا دومره سیټینګ نه کوو او مونږ سره دا پوینټ څوک راکړي او یو ډوري راواخلو یا یو پیته راواخلو او په دې ځای یو میخ ټکو یا سریا او دغه شانتې دا ډوري راتاو کو دا کرف به مونږ ته ډایرکټ جوړېږي دا کرف مونږ ته ډایرکټ جوړېږي که دا دومره سیټینګ نه کوو دا دومره څیزونه نه راوباسو او په یو جټانه طریقه باندې لګو نو په دغه طریقه مونږ ته دا کرف لګېدی شي خو ایگزیکټ دا پوینټ مونږ ته معلوم وي نو ادا کېدی شي د دې نه پس
دلته چې کوم انګل جوړیږي یا دلته چې کوم انګل جوړیږي دلته یو انګل جوړیږي دلته جوړیږي د ټولو پوینټونو باندې مختلف قسمه انګلې جوړیږي نو د دې مبارک په اوس مون کو تفصیل کې خبره خو د دې نه مخکې چې مې تاسو ته د دې د پارټس چې دا څه شی دی دا څه شی دی دا څه شی دی دا لاین څه دی دا څه دی چې دې درته علم وی او دا مونږ ډینوټ کوو په سر دا کوم بیسیک پوینټ چې دی دا مونږ ډینوټ کوو په او باندې او دې ته مونږ او یا 0 پوینټ وایو دا کوم ځای نه چې کب شروع کېږي مثال په طور پر د دې ځای نه کب شروع کېږي دې ته مونږ وایو بي سي سی یا P1 په کوم ځای چې کرف ختمېږي دې ته مونږ وایو ای سی سی یا T2 کم O2 BC یا O2 EC چې کم دی دې ته مونږ وایو ریډیس دې ته مونږ وایو ریډیس د ECC او د BCC ترمنځ چې دا سیده لاین جوړیږي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو لانګ کارډ کارډ ډسټنس د دوو پوینټونو د یو پیک یو او د دوو پیک د دویم پیک ترمنځ یا د یو پوینټ او د بل پوینټ ترمنځ چې سټریټ کم سے کم کومه فاصله دې ته مونږ وایو کارډ ډسټنس کارډ ډسټنس نو په کرف کې د دینه د دوو پوینټونو کې د دینه سیوا چرته یو فاصله هم نشته لکه دا دوه پوینټونه د دوه پوینټونو ترمنځ فاصله ده په کرف کې نور داسې دوه پوینټونه نشته چې دینه سیوا فاصله نو ځکه دته مونږ لانګ کارډ وایو د دینه پس دا هغه حصہ ده چې دا مونږ ته همیشه د پاره په نظر راځي دې ته وایي length of curve length of curve د دې ځای نه پس د دې BCC او د دې ECC نه چې دا کم لاینونه تللی دي ته وایي TL یعنی tangent line tangent line د دې نه پس دا چې کوم پوینټ دی دې ته ویل کېږي انټرسیکشن پوینټ انټرسیکشن وایي تقاطع ته چې یو بل سره په یو سیس ټکراویږي دا هغه پوینټ دی چې په دې باندې دا دواړه سنټر لاین یو بل سره جنګیږي که دې سنټر لاین نه مونږ یو فرضي د دې پوینټ نه یو سنټر لاین وګت کو او د دې نه وګت کو د دې نه مونږ ته دا به دغه ځای کې یو بل سره جنګیږي او دې ته وایي ټینجنټ لاین یعنی یو خیالي لکیر دا موجود نه دا نه جوړیږي دې ځای کې چې دا کوم انګل جوړیږي دا مونږ ډینوټ کوو د دې نه د دې ډلټا نه او دې ته ویل کېږي ډیفلیکشن انګل دې ته ویل کېږي ډیفلیکشن انګل د دې ځای نه پس د دې اون واخلي دې ځای پورې چې کومه فاصله ده یا دلته مونږ وګورو د کرب نه یو بار طرف ته صحیح حصه ده او یو دننه طرف ته صحیح حصه ده نو دې ځای کې دا بار نه چې واخلي د دې بارنۍ حصې نه بار طرف ته چې کومه حصه ده د انټرسیکشن نه پوینټ نه واخلي د کرب د بارنۍ حصې پورې د درمیان کې چې دا کومه فاصله ده دې ته دا ډینوټ کېږي په اف باندې اف ټو آی پی او دې ته وایي دې ته وایي افیکس ډسټنس او دغه شانتي یو د کرو او د دې لانګ کارډ ترمنځ دننه یو فاصله جوړیږي دې ته وایي ورسټ ساين اف کرو ورسټ ساين اف کرو او دا ډینوټ کیږي په ای او د او نو واخلي ای پورې او د ای نو واخلي اف پورې او د اف نو واخلي آی پی پورې چې دا کومه فاصله ده دې ته وایي ټولې ته په شریکه باندې
dividing line या half line या splitting line. په دې نه پس دغه ځان سره صرف نوٹ کړئ لیکل ورته مو کوي دا ورته ډیټیل سره کوم صرف دا بی سی سی دا ټي 1 او دا او دا ای سی سی ای اف آی پی ډیفلیکشن دا نخا دا ځان سره نوٹ کړئ دا ټي ال دلته ټي ال لیکئ دا اف لیکئ دا ځان سره لیکئ بیا ورته نور د دې ډیټیل درته لیکم خاصه پاسه چې کله وړيږي تاسو ډیفلیکشن انګل مونږ ته ملاوي شي او دا نور ډیټا چې دا یا ټینجنت لاین دا کوم لینث چې دی یا لانکارډ چې کوم دی یا لینث اف کرو چې کوم دی یا اپیکس ډسټنس یا ورسټ ساين اف کرو دا ټول بیا موږ په خپل راوباسو صرف دا ډیوایډینګ لاین چې دی پکې راوځي نو پکې دا ټول ډیټا راوځي سر 2 پوینټ هم دراکې 2 پوینټ به کم سے کم موږ دراکې سروے بیس چې دا په 2 پوینټ روان دی 2 پوینټ چې راکړل نو بیا موږ سره قانونونه موجود دي هغه باندې بیا موږ راوباسو ولیکل ټولو ها بادام ګل اوري لیکل بچي ماجر اوري لیکل یس هغه خارج افتخار نشته نه بس دا کتابه چې ماجر نو بس هغه ته خو قصه بیا جوړه و افتخار دې ختم شو انتهار ورو د دې نه تخفیف ها یو ورځ راځي داسې دغه چې هغه خو بادام ګل پورې نختي ها انکه بل خو نه راغلی پټای واله ها پارټ سی لیکو ها parts of simple horizontal curve دلته یو رپشن د شیپ در کومه کوم دی هغه د مال کې په توګه نه پته نه دی یا ما ته ویل سره چې کان کاوت باندې تاسو او کاکاو خو صحیح خبره ده چې جوړي بس خو په پاتې نه دي ټینجنت ریډاس نه چا پکې ریډاس نه استرالین دی استرالین راغلی و ها وانت صحیح دی کنه هغه دی ځکه دا دومره شارټ تکیه ته وایي انا مطلع مسائل كلام كذا لازم يصدقوا كوترايه ما ترى حاجه يقول انكم مكتوبين ما تعرف تفاعل صدي استغفر ما نجنب وين تلاقي انت پته ته کوی نه راځه مسائل کار کوي دا ورته بیا سوي بي سي سي نو واخلي اف پورې یا اف نو واخلي اي سي سي پورې یعنی بي سي سي دا اف دا دی او اي سي سي دا دی یا ټي 1 دا دی اف دا دی او ټي 2 دا دی دا چې کوم زید دې ته ویل کېږي لینث اف کرو شارټلی موږ لیکو ال او سي لوگ دې ته وی لاګ length of curve. T1 बस वन सर से इंतजार साथ है
څوک ورته ټینجنټ لاین وایي، څوک ورته ټینجنټ لینث وایي. افتخار به بیا هم سار کې راځي او سار به چکر وایي دی بیا دا پته نه لرم. ها ډېره مصروفه زندګي ده. نن بیا څه شرط مرط لګولی. شرط نه به چې کله راشي بس هسې ټلیفون غوږ ته ونیسي وایي مور رابسې ټلیفون بیا جواري کړي جواري خو کوي ها میچ باندې بیا شرط مرط کېږي. مزه هم دغه رنګ کوي. دا ټول چې دلته کوم دا ورور او پلار یې باري او لکه خپل ضمیر یې مړي، هغه ټوله لکه همدغې ته ناست دي چې خپل لکه خپل ځان ته لکه نه ملامته کېږي. ورور پلار یې هلته وروره سختې پې تېرېږي. دلته کله موټرسایکل موټرسایکل به واخلي 15,000 به پکې وبیلي، خرڅ به یې کړي. لرې کومه دا مې نه دی خوښ. و بیا یې ګوره مله چې کله یې په خپله وګټي بیا وایي چې دا مې نه دی خوښ. دومره سخته تیری والله چې یو تیاره باندې وځي او په بله تیاره په بله باندې راننوځي. او اکثر مړه دومره ستړي نه ګاجي صاحب دې وخت تېر کړی دی. یا که تاسو کوم چا مسافري کړي چې راشي او دا په خپله د پخلی مخلی په سر وي، دومره به ستړی ته به یې چې مړه پرېږدوه دا روټۍ خوراک ته به دې مړه نه کېږي. خوراک ته به یې مړه نه کېږي. بس اکثر داسې وي والله چې په ګندو کپړو کې ویده شي ساره همغې کې راباسي. او موږ یو نوم دلته اورو چې بار دی او بار دی او پلانکې بار دی او ډنګړی بار دی. اگر نه ته تپوس وکړه هغه وایي ظالمانه ټولې مزې تاسو او واقع هم کړی نو. اهم خبره دا ده چې بار خاص کر د عربین کنټریز چې په دې کې سړي باندې ټینشن زیات وي. او بل دغه څه کې سعودي غونډه کې ملک ته خو دې لاړ شي سم غلام به شي. غلام واقعي چې ستا پاسپورټ تا سره په خپل جیب کې نشته، ته په خپله خوښه ګرځېدی نه شي. لکه مرغۍ چې څوک په پنجره کې بند نه کړي، که مالک یې غوښه یې بار به یې کړي او که نه نو بس داسې یم. همدغه لامکار صاحب دغه د LCH دی. جی کوم دی؟ لامکار ته هم دغه ال او څه لامکار ته مې څه TL او نه نه بس دا یې نشته نو ځکه مې یې لیکلی LC. نو ته ځان ولیکه دلته یو انګل جوړېږي کتابونه کې چې خلاص ما یې نښه نه یې لیدلې. انټرسیکشن انګل ورته وایي.
انګل دا قانون دی دا همیشه د درو پوینټو ترمنځ جوړیږي. دلته وګورئ دغه وګورئ دلته دې ځای باندې او په دې ځای باندې مثال کې طور پر دلته تاسو ټیټرولایټ یا ټوب سټیشن کې خو دا د انټرسایډ کو 0 0 هم دلته ای ای سی سی تر راته او دلته ډیفلیکشن انګل نو که فرض کا تاسو په دې ځای ماشين کې خو دا د بی سی سی انټرسایډ کړه او بیا دا ماشين راته او دی ای سی سی ته نو بیا هم د تاسو له یو انګل درکړي دغه ته بیا موږ وایو انټرسیکشن انګل. څه شی ورته وایو؟ انټرسیکشن انګل. او دا انټرسیکشن انګل د څه برابر دی؟ که فرض که تاسو له چېرته ډیفلیکشن انګل درنکړي او انټرسیکشن انګل درله درکړي